محترم ورونو د مونځ یو ضروري مسله هغه دا چې ډېر خلک کله مونځ کوي که نه د چې مخې ته به ودرېږي مونځ به کوي مخې ته به یې صحیح ښیي نه سترې هغه ته ویل کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو مونځ مه کوئ الا الی سترې طرف ته به مونځ کوئ. تاسو نبي علیه السلام امر کړی په دې باندې ستره باید مخې ته ایښودل شي. ستره څه ته ویل کېږي؟ د هغو د پالان قدر داسې مثال زما لاس ته وګوري دومره یو شی په ځمکه باندې مثال که هغه کرسۍ ودرولي که هغه ته دیوال ته ورمخکې شي یا یو کس ناست دی یا میز ته خو همداسې چې مخې ته هېڅ هم پروت نه وي محترم ورونو دا مونځ نه کول پکار په داسې حالت کې. نبي اسلام په دې باندې امر کړی یو کلک امر یې کړی چې دا تاسو ستره به ودروئ. ګوره دې کې دومره فرق دی که تاسو ستره ودرولي او هغې نه اخوا څوک تېر شو ستا مونځ ته ضرر نه رسي او که تاسو ستره نه ده ودرولي حدیث کې راځي چې خر ښځه او زنانه دغه سپی تور سپی که مخې ته تېر شو مونځ یې په دې باندې ماتېږي. دا فرق لري او دې د وجې نه ته خلک د ګناه نه بچ کولی شي ځکه تاسو ستره نه یې ودرېدل. په مسجد کې ډېر خلک بس بغیر د سترې مونځونه کوي مخې ته یې خلک تېر شي دا هم ګناهګار هغه هم ګناهګار. نه ستره ودرول